سلاکار وزیر او د ننګرهار والي محمد غلام منګل په امنیتي غونډه کې د بیلابیلو امنیتي ارګانونو مسؤلینو او استازو ته د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د لا ډاډمن امنیت د ټینګښت ترڅنګ په ښار کې د امنیتي چک پوینټونو په دوام ټینګار، د راتلونکي ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو لپاره د رای ورکوونکو د نوملیکنې ټاکنیزو حوزو امنیت ته پاملرنه، د کوکنارو په له منځه وړلو او ځینو نورو برخو کې جدي سپارښتنې وکړي. د ننګرهار والي په مشرۍ نظامي غونډه دوري په 23مه ولایت مقام کې جوړه شوې وه چې پر مهال د عامه نظم قومندان جنرال نصیر احمد ساپی، د ملي اردو 4مې پلې لیوا قومندان جنرال محمد نسیم سنگین، د لومړي سرحدي لیوا قومندان جنرال محمد ایوب حسین خیل، د امنیه قومندانۍ اداري مرستیال امیر خان لیوال، د ملي امنیت مرستیال جنرال عبدالجلیل نورستاني او یو شمېر نورو ګډون کړی و. سلاکار وزیر او د ننګرهار والي محمد غلام منګل د امنیتي ارګانونو له مسؤلینو او استازو مننه وکړه چې په دې وروستیو کې د ښې همغږۍ او رهبرۍ له مخې د بیلابیلو عملیاتو پر مهال دښمن ته ماتې ورکړي او د هغوی شوم پلانونه یې شنډ کړي. نوموړي د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د لا ډاډمن امنیت د ټینګښت، د کوکنارو له منځه وړلو په کمپاین کې د همکارۍ، د دور بابا او نازیانو ولسوالۍ د خط فاصل په سر د راولاړې شوي او یو شمېر نورو ستونزو په حل کې لازمې سپارښتنې وکړي. په یاد امنیتي غونډه کې د مسؤلینو له لوري په امنیتي برخه کې د نوو وړاندیزونو او طرحو وړاندې کولو ترڅنګ په ګڼ شمېر نور امنیتي موضوعاتو خبرې اترې او پریکړې وشوې.